یو څوک پخپله د ماښام ډوډۍ نه لري او هغه د خپلې خولې مړۍ له یوه بل چا سره شریکوي، دا نو څه معنا؟ له غزې سره د افغانستان مرسته همدا ډول یو څه دي چې په خواله رسنیو پرې پراخې تبصرې شوي او تبصرو کې د دغې پوښتنې ځواب دا راغلی چې دا یوه لویه انساني خواخوږي ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د څه د پاسه 500,000 امریکایي ډالرو په ارزښت یې څه د پاسه 1500 ټنه اړین او خوراکي توکي چې د 22,000 غزوالو لپاره دي غزې ته رسیدلي، او دا د افغانستان مرسته ده چې له دغه جګړه ځپلې ټولنې سره یې کړې. په خپل افغانستان له لویو جګړو راوتلی او په دې وروستیو کې طبیعي آفتونو، سیلابونو، زلزلو او ډیر نور څه ځپلی، خو دا ډول مرسته د نړۍ د انسانانو ترمنځ د خواخوږۍ د دود د ژوندي ساتلو په معنا یوه سمبولیکه هڅه کیدلی شي.